ننګرهار کې د کانال اړوند سلګونه جریبه ځمکه یو خصوصي شرکت ته د سبزیو د هایبریډ تخمونو د تولید او تکثیر لپاره ورکړل شوې. دغه شرکت مسؤلین وایي تر دې د مې د تخمونو د تولید پروسې ښه پیل ورکړي او هڅه کوي چې په نږدې یو نیم کال کې د بادرنګ او رومیانو د تخمونو برخه کې ځان بساینې مرحلې ته ورسیږي. گرین هاوزونه کې چې کوم پروسه د بریډینګ او د تولید موږ شروع کړې ده، خوشبختانه تولید مو تقریبا 95% ښه روان دی. تر راتلونکي یو کال د بادرنګو په تخم کې خود کفایه کیږو، د ټول افغانستان لپاره موږ تولید کولی شو، او د رومي په بخش کې یو کال تر یو نیم 2 کالو پورې امکان لري ونیسي چې موږ خود کفایي طرف ته لاړ شو. بادرنګ، رومیان، کریلې، لوبیا، تورئی او ځینو نورو سبزیو د تخمونو د تولید برخه کې دلته د با تجربه او مسلکي کسانو پر مټ هڅې روانې دي. خو د دې ورخوا دلته په 100 شنو خونو کې د تخمونو د تولید ترڅنګ ځینې سبزی هم کرل شوي چې د مسؤلینو په خبره یې ښه حاصل ورکړی دی. هاوزونه چې اخیستي دا همدې تخم لپاره اخیستي چې موږ هایبریډ تخم تولید کړو، خپله القا کړو، په لاس باندې وکړو، دا نیولي دی همدې خاطره. او فعلا خو اوس بادرنګ مارکیټ لري، اوس چې موږ هایبریډ یا تخمونه تولیدوو دا اوس نوی کار هم پرې شروع کړی. اوس موږ هغې د تخم لپاره کریله هم کرلی او پیاز دی او ورسره بادرنګ دی، رومیان دي، او اوس هم پرې کار روان کړی. اوس هلته تاسو وکتل مخکې چې هغه کریلې تخم اخیستی و. دلته یو شمېر لوستو او با تجربه کارګرو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. دوی خوښ دي چې د خپلو کروندګرو لپاره د ښو او با کیفیته تخمونو د تولید او تکثیر برخه کې هلې ځلې کوي. ډېر خوشحاله یو چې دغلته کار زمینه ورته برابره ده او ماشاءالله ښه حاصلات لري. ننګرهار کې ښه کار کوي، ښه نتیجه ورکړې، ځکه دلته 2 فصله کوي او نورو ولایتونو په پرتله دلته ښه کار کوي. رمبی دی، لکه خیشاوه دی، ډریپ اریګیشن دی، د جال سیستم دی، دا ټول دغه شیانو باندې موږ لګیا یو کار کوو. دا خو ګرین هاوسونه دي، اوپن نه دی. مثال چلته ساحه کې بیرون دقاني یو شکل دی، دلته ګرین هاوسونو کې بل شکل دی. دغه شرکت مسؤلین وایي اوس مهال د تخمونو د تولید برخه کې تحقیقاتي پروسه روانه ده او ترڅنګ په یو اندازه ځمکه سبزی او میوې هم کرلي چې حاصلاتو ته رسیدلي او حاصل بازار ته هم وړاندې کړی. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.